رښتیا د باقي جان دې کړه امپیتري غلا کړې وه یا د چا درته وویل ده راته وویل رښتیا دي زما چې ستا په سر قسم یې خدا بخشه لسی ستا دی او دا نوي افغانۍ د دې دپاره دي چې ته ما بالا بلاک که You are not educated کنه خپله دې بلاکولم فول سر چې درته د شپږو ډک دی زه بې کسه یم په کور کې څوک نه لرم دا زه ستا سره کښېنستم شپږ مې وکړله باید ما هم درلودی نو دا ښار ولې داسې خالي دی دا خلک چیرې منتقل شوي دي منتقل او خیر خو وکړئ وروره نه درېږي چیرې به راته ودرېږي هغه یو صدی مو ای ښار ناپرسانه ای ښار ناپرسانه ورته وګوره صدی راکړې ول لسی راکړه لسی واخه نوي افغانۍ راکړه هغه هم د لمبره راکړې دی خدای دې پر خیر مه پېښوه او خیر خو وکړئ او خیرات وکړه وروره یو خیر وکړه وروره یو خیر وکړه ایسته څه د مخ اوس در لاندې رسې اخوا څه وروره یو خیر خو وکړه وروره یو خیر خو وکړه وروره ستا اوس کومه طریقه ده د موټر مخ ته ولاړ یا د موټر مخ ته ځان واچې دا که در لاندې سوله خو ما ته مشکل جوړېږي 20 سواله در لاندې کېږم 20 سواله زه لاندې کېږم وایي دا دې مسکین دې پوه فقیر دې پوه همدا بیخي بده خبر نه ده چې د زما مخ ته ځان را واچوئ بابا دونې خوش که مه کوه که خیر که یې راکه ښار خالي دی یاره یې وته چې ودرېږم موټر هم راسه ځغلی باسکل هم راسه ځغلی زرنج هم راسه ځغلی نو دغسې مجبور یم د عیال د نفقې دپاره به د موټرو مخ ته ځان اچوم ته خوا مه بدوه بابا خو د سهاره چې راوتلم یوه خو صدی یې راکړئ هغه هم د لمبرو بل نه موټر راته درېږي نه رخشه درېږي نه زرنج درېږي چې افغانۍ راکړي د عیال دپاره یې ولاله نفقه پیدا کړم بابا ته ولې خوا بده زه راوتلم د فقر دپاره یو فقیر سره داسې خبرې څوک کوي بابا دا ستا لور ده هغه مسکین دی لسی خو ورکړه ښه زه لسی خو به زه ورکړم خو بیخي د شناخته رنګ یې دی داسې نه چې په قریبانو کې مې یو فقر نه اخته سوی خدای نه کرده ښه دا راته ووایه لیدلی مې بیخي ډېر یې چې چیرې مې لیدلی یې تا زه لیدلم I remember now you are my friend on Facebook ته زما ملګری په فیسبوک سره ملګری یو او زه خورا دا د بېوزلۍ پوسټونه کوم زموږ په ملک کې خو نو دغسې خانان چې بیا لکه ته اکثره داسې ستا زړونه د ډبرې عباره زه داسې د بېوزلۍ پوسټ به کومه کوچنی ناست یې نه د موره سره یخې سوی یا ګرمي ته سره ټک ته ناست یې عباره زړونه نه کې ویلې کېږي ما او تا د فیسبوک ملګري یو خیر خو وکړه اوس دا دی دا صدی به درکړمه لسی ستا دی او دا نوي افغانۍ د دې دپاره دي چې ته ما بالا بلاک که You are not educated کنه خپله دې بلاکولم فول ونې یار رښتیا هم دا نو دا خورا دې بجې سوځلې دي دا پښې یاره داسې یې کړی یم ښه د دغه ځای چې وینې در دغه زنګانه پورې سوځوي دا هم دغه شوبه ده د دغه ځای در زنګانه پورې سوځي همداسې یې کړی مرګ ته یې رسولی یم بس خو نو دا خدای پاک ساتلي و دا د ستا سره ناست بانډار والله یاره شکر دی د کار یې ایستلي و پلا زه ورې کور ته درتلم پوښتنې ته بابا مسکین سړی دی خوار سړی دی یوه افغانۍ نسته ورسره نو اوس نو د ده کور ته ورځې څه شي به درته راواخلي انو چې رښتیا سي باره مې زړه در باندې اوس نه درلم نو د دې دا پوښتنه در باندې هغه مسکین چې وسوځل سي څوک پوښتنه پر کوي او نو یو نو خو بالا دوه درته ډېرې سوی دوه دا دي چې سپېږي او رښتیا
اشه مسکین سړی دغسې ناست چې لاس چې نه دی اخته دا نو خوند نه در سره کوي مسکین باید لاس اخته یې کار مار کوي دغه وخت ته دا زما په سر کې وګوره که یو شی مې پیدا کړي مړه که کمه یم چې بیکار یم خو دغه د تارونه شکوم نو دا اوس ته بیا دغه پرچم شپږې چې کړي چې شپږې په ما پاکه خواته په کور کې کښېنه پاک پرېوله یا په کور کې چې سر پاکه نو موږ ته ولې راځي ته ستا د پرېږده مسکین باید په خپل کار نه اخته د بل په کار اخته یي ته پکښې وګوره خان سړی بیا دغه نه لاټې خپلې شپږې نسي پاکولی خو بیخي مې انډیوال یې که ته وګوره ته وګوره ودرېږي دا څه بده دغه ده ته وګوره همدغسې بخت مو دی انډیوال مې لا شپږک دی ته وګوره څومره غټه دانه پکښې کې ودر دا وخت بیخي غټه ده داسې که ودرېږه سر چې ګرده د شپږ ډک دی زه بېکسه یم په کور کې څوک نه لرم دا زه ستا سره کښېنستم شپږ مې وکړلې باید ما هم درلودی نو ما څه نسته او ستاسې شپږ ستا ده او راغلي دي نارې مه ژر ختموه ځې ما دی ختموم دا ودر سکې کوښښ دی څه خطرناکه شپږ ما چول مګر مچ دی شپږ نه بس ایله که یاره یو خو ستا پیغورو سړی انډیوال ته پیغور کوي چې دا سونې دا سونې دغه نه شپږې مې در مړې کړلې نو دا لا یو انډیوالي او خیر نه بولې نازبانه سړی پر هغه سربیره باندې بیا دغه هم راسره کوي لچکي هم راسره کوي دلایل هم وایه ته راځه اوس ستا په سر کې وګورم دا وګوره شیله نسته دا ښه زه اوس تاسو بیریږم ته اوس انسان یې ته اوس څه شي دا سال دی څه شي چې دا زما په سر کې نه وه د خدای شهدا دا د لوړې سره اورېدلې او بلک ملک ستا په سر کې وه دا ستا په سر کې وه دا ستا شپږې چې مې هم مړې کړلې دا دغه ستا شپږې جګر سره ستا شپږې چې مړې کړې دغه وزرونه دي دا د چا سر سپینه خنګره کوي ستا د انچکه خنګره ده دا ولاکه ما دا به لابراتورۍ ته به وړم او چکوم به چې دا اوس جج شي او ستا د وینې معاینات هم به کومه د پالتو خبرې مه کوه مسکین سړی ته پر ما لاس پورته که نارې مه وایه شپږک نارې ولې وایه خو شپږک ته اوس مې ستا د سره چې شي راویستله وای ستا د شپږکه ستا سره بیا زه بیا ګورم زه بیا ستا سره ګورم ستا دا ګرده شپږ زره ونه کاږم پرېږدم چې نه او ستا د دغه شپږو به زه وړم لابراتورۍ ته چې دا جج شي خدای نه پرېږدم خبره څه شته که نه کول که زه د سره کار دی ته دی را مخ څه خبره ده ودرې واره دی را مخ ته که ته راسه چیش دی دغه نه دی ته ایسته که ته خط څه دغه نه دی دغه نه دی لس وارې مې ورته ویلي دي چې زما خبرې بل چاته مه کوه دی بیا ولاړ شي بل چاته زما خبرې ودرېږه خو په خبره نه پوهېږي زما راز یې ګلامت ته ویلی و ته زما راز ولې ګلامت ته وایه زه تا ته خبر وکړم چې هغه ته ولیکه نه که د هغه سره م په شر واچولم چې دغه نه وای در سره نن مې ستا قبر د لیدر جوړوئ اوف دا سکان وکه اوسپنې چې راته کشول دي خو سړی پلار هسې خبره وکړي بیا سکان غورځي ظالمه ولې مسلمانه سړی داسې کوي یو چا چې یو خبره درته وکړه پټه خبره درته وکړه نو د هغه راز ولې هغه ته ویلی دی
اوس نو شو څه موږ هم بشر سره ورواچولو موږ هم سوسکانو خلاص خدا بخښ وروره په دې کې زما هېڅ ګناه نه ده زه چې چاته راز وایم هغه بیا زما راز نشي ساتلی د هغه د خولې څه ووځي خولې سست وي نو زما په دې کې څه ګناه ده ته ووایه ما خو به نه ورته ویلې چې ده ته ووایه د هغه ګناه ده هغه ورسه ووایه دغه فکر نه لرئ چې څوک ووایم څوک نه ووایم تا رښتیا د باقي جان دې کره MP3 غلا کړې وه یا د چا درته وویل ده راته وویل رښتیا دي زما چې ستا په سر قسم یې خدا بخښه چې شي چا MP3 غلا کړې وه کله تا نه راته وویله